موږ ټکنالوژي elementary ټکنالوژي ته دي. نو تاسو ښه یاست. زه په دې شیانو کې ډېر بې سواده یم. ټکنالوژي تاسو برنامې خو زه همیشه ګورم، ډېر فوق العاده او ډېر ښایسته وي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وطنوالو، لیدونکو، اوریدونکو، دوستانو، ورونو، خویندو، محترم لودین صاحب او محترم صداقت صاحب، د ما ګرم سلامونه تاسو ټولو ته وړاندې کوم. دا دې وکړي چې دا څو لحظې د موږ سره په دغه پروګرام کې یاستئ، د دغه پروګرام نه لذت واخلئ. او زه لږ ذره معذرت هم غواړم، نن چې له خوبه راجګ شوم، ستونی مې هم خوږېږي او ریزش هم نیولی یم. نو بس دوستان دلته شته، لودین صاحب، صداقت صاحب، دوی به پروګرام په مخ بیایي. زه به فقط سلایدونه تبدیلوم او کله کله به داسې مداخله هم ورکوم. نو لودین صاحب مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او محترم صداقت صاحب ته او له دې لارې ټولو وطنوالو ته په ښو شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. او درانه صاحب تاسو په دې پروګرام کې درته عاجله او کامله د روغتیا دعا کوم او خدای همیشه صحتمند او روغ لره. مننه صداقت صاحب، تاسو ته هم ستړي مه شئ وایم او ډیر خوشحاله یو چې تاسو موږ سره یاستئ او تاسو په خپلو پوهنو، تجربو او د ادب په اصطلاح په دنیا کې یوه څیره یاستئ. موږ نن خوشحاله یو چې د ژبې په هکله خبرې کوو. ډیره مننه. هموطن عزیز، بعد از تقدیم سلام شما را به این پروگرام 51 در سلسله ذهنیت سازی و مهارت نرم خوش آمدید میگم. خدا کنه در هر کنج دنیا که باشین زندگی آرام و خوش داشته باشین و این چند لحظه که همراه ما در پروگرام هستین از این پروگرام لذت ببرین. و از اما دوستا خواهش میکنم که پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازن که دیگه دوستا هم از این مستفید شوند. در این وقت معذرت هم میخوایم که ما امروز یک کم ریزش دارم، شاید به صورت آرزو دارم و همیشه اشتراک کنیم به او انرژی اشتراک کردن نتانم، اما خوشبختانه که محترم صداقت صاحب و محترم لودین صاحب همراه ما هستن و پروگرام انشاءالله به خوشی پیش میره. نو محترم صداقت صاحب مینوالو سره پروګرام سره خپل مقدماتي خبرې ولري، بیا به زه وړاندې انشاءالله خپل پروګرام ته به داخلیږو. سمه ده. صداقت صاحب مهرباني وکړئ تاسې. ډېره مننه قدرمن درانی صاحب. په اول سر کې خو تاسو ته شفا غواړم، خدای د بیړنۍ شفا درکړي. او قدرمن لودین صاحب تاسو ته هم سلامونه او نیکې هیلې. او د دې لارې ټولو لیدونکو ته چې په هر ځای کې دي مونږ ګوري، خدای دې وکړي چې د صحت او سلامتۍ جامې په تن ولري او زما سلامونه ومنئ. او ستاسو نه یو ځل بیا مننه کوم چې ما ته مو بلنه راکړه او په پروګرام کې او په دې خپرونه کې مو برخه راکړه. او ډیره مننه. موږ هم خوشحاله یو ستاسو موږ ځان سره لرو اوس. او له دې لارې نه ټولو وطنوالو مینوالو ته البته تاسو خپل کردار او خپل د فعالیتونو ساحه لرئ. تاسو سره ټول اشنا دي او د تاسو له کارکردګي نه، له اخلاص نه د وطنوالو ته د خدماتو په اړه باندې همیشه راضي دي. یعنی په غیاب کې ستاسو صفتونه او له تاسو نه رضایت او خوشحالي موږ ته معلومه ده او نن موږ خوشحاله یو. دراني صاحب اکثرا درانی صاحب د دې وخت په اړه باندې هم ډېر کوشش کوي چې هغه موضوعاتو ته راسو. موږ یو کلیدي سلاید همیشه مخکې یعنی بنیادي یو سلاید لرو چې د ټولنې مختلفې ساحې موږ ته ښیي چې انسان کله چې دنیا ته په انفرادي توګه هم راځي، ماشوم وي،
نو د محتاجۍ په ساحه کې لکه پلار و مور او هغه شاوخوا ماحول د سره باید مرسته وکړي تر څو د هغه وړتیاوې چې دننه دي هغه پیاوړې سي او بالاخره خودکفا سي او بالاخره د بلوغ او د هغه تولید او د آبادۍ قواوې چې د سره دي هغه ثمر ته ورسیږي. همدارنګه ټولنې هم د محتاجي ساحې کې او اکثرا هلته هم خاص شرایط دي د محتاجو ټولنو. البته کوم شرایط و کوم مسایل هلته موجود دي یا کوم عوامل دي چې دا ټولنې همیشه دا د محتاجۍ او فقر او مشکلاتو په ساحه کې ساتلي، کوم شیان دي عوامل دي چې کولی شي چې دوی ووځي د خودکفایي او د فلاح او سلام په لوري باندې. اما عام خصوصیت د ټولنو د افرادو دا شی ده چې الله تعالی داسې جوړ کړي، یعنې په داسې سیستم باندې راځي چې دوی د رشد او د انکشاف په لوري باندې یو تمایل دروني موجود ده، هم په ټولنو کې او هم په افرادو وګړو کې. همدغه لحاظ نه د رشد او تحول او انکشاف په لوري باندې یو دننه استعداد او وړتیاوې موجودې دي. نو د دې په مقابل کې داسې ځینې ټولنې یا ځینې افراد د خپلو استعدادونو نه ښه ګټه نشي پورته کولی یا هغه وړتیاوې نشي شګوفا کېدلی، هلته ځینې خنډونه موجود دي د فردي توګه باندې او همدارنګه د ټولنو په لحاظ باندې. او دغه خنډونو باندې موږ خبرې کوو. او اول خنډ یا اول معنی د رشد په ځینو ټولنو کې ژبه ذکر شوې ده او د ژبې په اړه باندې به درانی صاحب هم کېدی شي چې اول هغه اشاره هغه قلف د دې دروازې خلاص کړي موږ ته، بیا به موږ پکې خبرې کوی شو. اوکې، زه به هغه وکړم. سمه ده. نو زه یو مثال راوړم. دوستان چې دلته دي په غرب کې اوسېږي، که دوی یو رستورانت ته لاړ شي او په رستورانت کې کښېني او یو ګروپ د دغه لارۍ چې چلوي یا د ساختماني کارګران راسي یوې خواته، مثلا په ټیم هارټن کې، او یو ګروپ د یوې شفاخانې نه نرسان او ډاکټران راسي بلې خواته کښېني او ته په منځ کې ناست د دواړو خبرې اورې، دواړه به په انګلیسي غږیږي، اما د دواړو انګلیسي او د بل سره فرق لري. هغه اصطلاحات چې د ساختماني خلک استعمالي هغه جدا دي او ډاکټران چې استعمالي جدا دي. دغه مثال نه داسې ده چې چېرته موږ د محتاجي په ساحه کې واوسو، د محتاجي په ساحه کې موږ په یوه ژبه غږیږو، بیا چې وده وکړو د خودکفایي ساحې ته هم وده وکړله، د خودکفایي ساحه کې نور اصطلاحات او بل رقم عین ژبه هم په بل رقم باندې استعمالیږي. نو اول شرط د موږ انفرادي وده دا ده چې موږ دغه د راتلونکي ساحې چې هغه یا د خودکفایي ساحه یا د فلاح او سلام ساحه د هغو ژبه زده کړو. نو په دې باره کې موږ په هغه افغانستان پیس چینل کې 50 پروګرام چې اچولي، څلورم پروګرام باندې موږ هلته خبرې کړې وې. زه به یو دوه سلایده نور هم شریکم د تاسو سره او د دوستانو سره چې د ژبې په باره کې لږ زره معلومات ورکړو، بیا به ذاتي بحث شروع کړو. ژبه یو خو دغه چې موږ خبرې کوو، یعنی زبان عیان، بیان و عیان است، یکی هم زبان پنهان است، خاموش، هغه شاته دی. هغه چې عیان ده چې بریښي، هغه کلمې او اصطلاحات دي چې زموږ له خولو نه راوځي، اما شاته ډېر نور شیان دي چې دغه جملې موږ جوړوو، دغه لغات استعمالوو. شاته د انسان شخصیت ده، د انسان اخلاق دي، د ایګو مدیریت ده، مسئولیت، نیت، اهلیت، مهارتونه او داسې نور شیان چې واضح نه دي، نه بریښي، اما شاته دغه اصطلاحات او ژبه چې موږ استعمالوو په هغو باندې تاثیر کوي. نو دا لکه یو ټوټه یخ آیسبرګ چې ورته وایي چې په اوبو کې هغه څوکه یې راوتلي، هغه نو هغه خبرې چې موږ کوو، اما شاته هغه ډېر هغه نور په ذهنیت پورې اړه لري.
عین وخت کې دغه بل سلاید هم ویم بیا به زه له سلایدونه خلاص شو بیا به زه بحث شروع کوم دغه بل سلاید دا ده چې که چېرته یو نفر خبرو ته غوږ ونیسو هغه اصطلاحات چې دوی استعمالوي په هغو اصطلاحاتو کې ځینې داسې شیان راځي یا د ژوند نه شکایت کوي یا معذرت غواړي یا غفلت یا ملامتي په نورو اچوي یا انتقاد کوي یا تغافل کوي یا انکار یې کړی ناتواني ښیي ځان خلاصول غواړي خبرو کې که دغسې شیان وي دغه د قرباني ژبه ده دغه ژبه د محتاجي د دورې ژبه ده د دې لپاره چې د هغه نه وده وکړي که دا بل طرف ته لاړ شو هغه اصطلاح داسې استعمالي چې په هغې کې تعلیم او تربیه ده په هغې کې شکران ده په هغې کې سلامتي او عافیت او مسؤلیت او د ځان محاسبه تعقل او ظفر او کمال او جرأت دغه شیان ښکاره کوي دا د بریا عالی ژبه د هغې ساحې ژبه ده چې په هغې کې خودکفایي ده په هغې کې فلاح او سلام دي اوس که موږ دغه سلایدونه لرې کړو او په دې باندې بحث وکړو زه به دا سلایدونه لرې کړم او بحث ته به خبرو ته به زمینه مساعده کړو په افغانستان کې په انفرادي ډول چې خلک غږیږي په سپیس کې غږیږي په کلب هاوس کې غږیږي په تلویزیوني مصاحبو کې غږیږي په رسنیو کې غږیږي او په خپله بانډارو کې چې غږیږي داسې برېښي که هغه خلک تحلیل کړي چې دا د قرباني ژبه ده یعنې دوی لا تر اوسه دغه یو خنډ ورته پیدا ده دغه د خودکفایي ژبه یې لا نه ده هغه کړې مسؤلیت نه اخلي نو په دغه رقم سره به دین صاحب بحث شروع کړو او صداقت صاحب خو دلته هم په ادبیاتو کې په مخ کې ده او هم ټولنه کې فعال ده مسؤلیتونه اخیستي دي په د څو کالو کې د ټولنې د سازمانونو مسؤلیتونه ورسره وو نو راځي بحث په ذاتي په دغه رقم شروع کړو لودین صاحب ته شروع کړو او ډیره مننه او دلته درې خلاصه خبرې وشوې چې یو عامه ژبه ده یو دغه ټیموټن کې تاسو خبره وکړه چې د مختلفو ګروپونو باندې خبرې کوي ټول په عامه یوه ژبه باندې دي اما یو د بل ګروپ په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي خپل خاص خلک یو د بل سره پوهېږي او بل تاسو یو اشاره وکړه چې د ژبې یو ظاهري ژبې الفاظ او کلمات جملې دي چې خلک پې خبرې کوي خو د هغو تر شا لکه د یخ لوی او ټوټه چې په اوبو کې آیسبرګ نوم یاد کړه تاسو چې یو ظاهر ده او د لاندې نورې خبرې دي ډېرې اساسي خبرې لاندې دي چې هغه د ظاهري خبرو هغه تل یا بنیاد جوړوي نو هغه هم رول لري د انسان په زندگی کې اصلي رول د ژبې له مغو شیانو نه منشا اخلي او د آخر سلاید کې تاسو داسې په وضاحت باندې واضح شو چې هغه ټولنې چې د محتاجي په دوره کې یي خواهی نه خواهی هلته کوم رقم ژبې استعمالیږي د ملامتۍ او د الزام او مسؤلیت نه اخیستلو ژبې دي یو په بل باندې دي حتی داسې کله کله ناسمې ژبې هم استعمالي یو بل ته چې دی یو د بل د جرح سبب شي او د خودکفایي د دورې د ژبې اشارات هم موجودو دي فلاح او سلام په ساحه کې چې کومه ژبه استعمالیږي نو دغه خلاصه تاسو په دغه سلایدونو کې ډېره ښه موږ ته لاره پرېښودله که اوس داسې موضوع مطرح کړو چې موږ او تاسو په دې خپلو ټولنو کې په عامه توګه باندې د کوم دغو دورو کوم اصطلاحات ډېر معمول دي په دغه مجلسونو کې صداقت صاحب خو په ډېر په اجتماعي لیول باندې ډېرو خلکو سره په تماس کې ده خپل هم فعال ده په جلسو کې په ناستو کې او د یو رهبري د سازمان یو رهبري ډېر کلونه درلودله په دغه محتوا کې که چېرې موضوع مطرح کړو ستاسو تجربه صداقت صاحب څنګه ده څنګه خبرې دي اصلا بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا هم تازه سلامونه ټولو ته قدرمن دراني صاحب خو ډېر ښه سلاید واچو هغې باندې ډېر ښه مفصلې خبرې وکړې د توضیح لپاره به زه بعضې شیانو ته اشاره وکړم خو په صورت عموم څنګه چې تاسو دغه خپرونه مخته وړئ
دا یو اصولي خبرونه ده چې تاسو ته پرنسپل درخایي، اصول درخایي چې موږ تاسو دې زده کړو وکړو چې څنګه وکولای شو په خپل ژوند کې تغییرات او تحولات راولو د کوم ځای نه شروع کو. لکه څنګه چې تاسو مخکې وفرمایل چې ماشوم کله ورکوټه وي نو د مور پلار روزنې ته ضرورت لري، بیا ورو ورو خودکفا شي او بالاخره بیا پروډکټیو یا مؤثر واقع کیږي او ثمر ته رسیږي. نو ژبه هم ډېر مهم رول لري. اکثره خو خلک وایي چې ژبه فقط د افهام او تفهیم یا د پوهېدلو او د ورپوهولو یو ذریعه ده، خو د دې نه وروسته د انسان په روزنه کې او په ټولنه کې دا یو بل رول لري چې هغه غیر شعوري رول دی. موږ چې کله خپل ژبه استعمالوو اکثره دې ته فکر نه کوو چې دې تر شا به نورې څه پیښې رامخته کیږي. صرف په دغه وړه خبره باندې بعض وخت تاسې ډېر څه جوړولی هم شئ او ډېر څه ورانولی هم شئ. هماغه د پښتو متل چې وایي چې خپله ژبه هم کلا ده او هم بلا ده. نو په ژبه باندې موږ ډېر څه لاسته راوړلی شو او ژبه په اصلا زما په نظر باندې دا د خپل ځان د تلقینولو لپاره هم یو وسیله ده. که ځان مثبت تلقین کو نو مثبت پایلې به ولري او که ځان منفي تلقین کو نو منفي پایلې به ولري. د مثال په تور باندې یو څوک چې همیشه نیگیټیو یا منفي ژبه استعمالوي هغه همیشه محتاج وي. لکه څنګه چې رحمان بابا وایي چې ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. نو کله چې ته په داسې یو ژبه استعمالوي چې هغه د غلامۍ ژبه وي، هغه د محتاجۍ ژبه وي، دا په خپله ستا ذهن تلقینوي او په قرار قلار ته هماغه خواته راکاږي. دوی وایي ژبپوهان وایي چې تاسو په احتیاط باندې خپله ژبه وکاروئ. هغه لغاتونه چې کار اخلئ اول خو کوشش وکړئ چې ساده الفاظ وي، د 3-4 سیلیبل یا موږ ته سیلابونه وایو، په انګلیسي کې ته سیلیبل وایي. نو دغه سختګي چې په لغاتو کې راځي دا بندونه، نو دغه تاسو کوشش وکړئ چې د 3-4 سیلیبلو لغات وکاروئ چې په هغې باندې هر سړی وپوهېدلی شي. خو په شروع کې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې یو ماشوم روزل کېږي نو مور پلار یې روزي. نو دا د مور پلار وظیفه ده چې اولاد سره څنګه سلوک وکړي، څنګه ورته ژبه ورښایي او په کومه ژبه باندې عادت کړي، د مینې محبت داسې الفاظ وکاروي چې هغه ته خوند واخلي او د هغه په آینده کې مثبت رول ولوبوي. د میندو او پلرونو لویه اشتباه دا وي چې اکثره وخت خپل ماشومان چې کله روزي او ورسره د ساعتګیرۍ او د مشغوله کوم نور څه ونه لري یا کوڅې ته وباسي، هلته ماشومان نه چې هر څه زده کړي. بل اړخ دا وي چې ماشومان ته پکارېږي ډېر زیات د ماشوم هغه سلف اسټیم یا څه ورته وایي په پښتو کې نه پوهېږم، په ځان باندې باور اعتماد دغه راکم کړي. یا بعضې وخت کې دغه ژبې نه داسې کار واخلي چې په نومونو باندې ورته وایي چې یا تورمخي یا غټپزي یا نه پوهېږم توهینوي. دغه توهینامیزه ژبه هم د انسان په ژوند باندې ډېر تاثیر لري. نو باید کوشش وشي چې د شروع نه مور پلار نه نیولې، ښوونکي نه نیولې، همداسې پسې وړاندې په ټولنه کې ورو ورو. نو که تاسې ګلان وکرئ نو د ګلانو خپل حاصل وي، که غنم وکرئ د غنمو خپل حاصل وي. ماشوم روزل غواړي او هغه د ژبې نه شروع کېږي. نو زه همیشه وایم چې که ډېر ښه فصل تاسو غواړئ، ډېر ښه حاصلخیزه مځکه هم ولرئ، خو که تاسو پکې ګلان وکرئ ګلان درکوي، که غنم وکرئ غنم درکوي، که کوم بل فصل وکرئ هغه درکوي، او که هېڅ شی پکې ونه کړئ او خپل سر ته پرېږدئ نو هغې پکې په خپل سر راشنه کېږي. نو دغه هغه لنډه تبصره وه چې زما ذهن ته راغله. ډېره مننه، ډېر ښه موضوع ته دې اشاره وکړله.
لودین صاحب تاسو خپل نظر ورکړئ. راځي د بحث به هر نفر د درې دقیقو لپاره محدود کو چې د دوستانو لپاره هم اسانه وي چې وکولی شي هغې کې پوه شي، هضم یې کړي. نو په دغه رقم به په مخ لاړ شو. لودین صاحب مهرباني وکړئ. د صداقت صاحب په خبرو کې واقعا چې زه به هم من حیث واقعیت د انسانانو د فهم و تفهیم دپاره یا یو بل باندې د پوهېدو دپاره د خپلو هیلو ارزوګانو غوښتنو د وړاندې کولو دپاره او د مسایلو د حل لپاره یو مهمه وسیله ده چې انسانان په دې قوت باندې یا په دې وړتیا مجهز شوي. اما دا خپله د یو خاصې نمونې په توګه باندې د ښوونې او د روزنې او د کورنۍ له چاپېریال نه دا زده کېږي، جای په جای کېږي هغه شکل او بڼه یې چې په دې کې کوم کلمات استعمال شي. دوی د مینې او مهرباني مسلې ته اشاره وکړه او په دې باره کې تحقیقات ښیي چې کوم شیان دي چې زه به د مینې د رښتینې مینې او صداقت او رښتینولي نه او له مهرباني نه لري جدا کوي. کله چې یوه ژبه چې د فهم و تفهیم وسیله ده له رښتینولي نه د زړه نه یعنې هغه رښتیا چې د انسان په وجود کې دي، هغه تمایلات دي، هیلې دي، او په مهربانه توګه باندې وړاندې کړي بل طرف ته، یا په مهربانۍ او په درناوي باندې واورېدل شي مسایل. کله چې له دې مسایلو نه جدا شوله ژبه ظاهري سطحي حالت ته راغله. کله انسان د دې توان لري یا وړتیا لري چې په ارادي او غیر ارادي توګه هغه خپل مسایل په پوښ کې ووایي، یا یې حتی بیخي تبدیل کړي له رښتیا نه. حتی انسانان شته چې هغه دروغ ووایي یا په بل شکل یې ووایي، یا د غولونو یا د فریب لپاره یې ووایي. نو دا هغه موانع دي چې کیدای شي چې خلک د یو بل په مطلب باندې پوه نه شي، او یا کله چې په یو د بل په مطلب پوه نه شول او په خاصه توګه چې چیرې د مینې او مهرباني نه جلا شي، له درناوي نه جلا شي، نو بیا هغه ژبه جنجالونه پیدا کوي. او هغه جنجالونه سبب د دې کېږي چې ټولنې په محتاجي ساحه کې پاتې شي. دلته محترم ډاکټر صاحب کمال حسن هم یو لیکلي، هغه یې ژبه د فهم او تفهیم څخه علاوه د یوې ټولنې د افکارو د انتقال وسیله هم ده، له یو نسل نه بل نسل ته. او یو بل دوست محمود جان لیکلي، سلامونه، جوړ په خیر او محترم څنګه یاست؟ الحمدلله موږ ټول ښه یو. زه لږ زره ریزش یم، خو دا یو عادي شی ده په ژوند کې راځي. 2-3 ورځې وروسته به انشاءالله ټول شیان به عادي شي. دغه یوه موضوع ته مې اشاره وکړه چې زه به کله دې ته متوجه شوی چې په افغانستان کې به داسې تاسې اورېدلي یا امکان لري تاسې هم کړي، خدای دې وکړي چې نه یم کړي، چې تلیفون راشي کور ته، د کوم جنه تلیفون راشي او اولاد تلیفون جک کړي، هغه پلار یا مور ورته وایي چې کی است؟ بیا هغه ورته وایي چې فلانی است. برش بگو که نیست در خانه، کور کې نسته. یو خو اصلا دروغ وایي، او بل هغه اولاد ته ورښیي چې دروغ ویل یو عادي کار دی. دا کار په افغانستان کې ډیر کېده، په دې باندې حتی ځینې ډرامې هم جوړې شوې تاسې لیدلي په افغانستان کې، د ما چې په زړه کېږي. نو زه غواړم چې موضوع لږ زره بلې خوا تېره کړم. هغه دا ده چې که تاسې دغه د تېرو 2-3 کالو کې دغه د مختلفو ډلو اعلامیې هم لیدلي چې دوی چاپ کړي دي، یا د افغانستان په باره کې، یا په دغو کې مسؤلیت ټول نورو ته په غاړه وراچولی. دا امریکا غلط کار وکړ، پاکستان غلط کار وکړ، ایران داسې وکړو، فلاني داسې وکړو، استخباراتو داسې وکړو. لا تر اوسه دغه
د جمهوریت د رهبرانو لخوا هیڅ هم داسې نه دي ویلي چې موږ اشتباهات وکړل او غلطي دې موږ نه وسوله، بس ټول یا په امریکا ورچی یا په پاکستان ورچی یا په استخبارات ورچی یا په اشرف غني ورچی او دوی په خپل هم تښتېدلي دي. ما په ګورېختم برازي کې ما را اعلان کړ دغه راځي په دغه شیانو باندې لږ زره وغږېږو چې دغه څه رقم ژبه ده، دا د محتاجي ژبه ده، دا د قرباني ژبه ده، او په څه رقم سره د دغه حالت نه راووځو که راوتلی شو. صداقت صاحب تاسې مهرباني وکړئ په دوه درو دقیقو کې دغه موضوع باندې بحث وکړئ. زړه دې په اخلاص کړه لکه ما چې په اخلاص کړه. نو د محتاجي ژبه خو خامخا ورته ویلی شو، ځکه چې زه به یو لنډه کیسه درته وکړم، خدای وکړي چې ډېر وخت ونه نیسي، کوشش وکړم زر زر وایم. د نن نه تقریبا 28 کاله مخکې زه د کاناډا نه لاړم پېښور ته، کورنۍ هلته پېښور کې میشت وه، لاړم د هغوی د لیدو لپاره. نو هغه وخت کې چې زه لاړم پس د 1400 کلو تللی وم پېښور ته. نو نن سره تقریبا څو کاله وشو، نه پوهېږم 140 کاله وشو. په هر صورت 28 کاله مخکې خبره ده چې لاړم هلته. زما د یو تره زوی و، خدای دې اوس وبخي، وفات شوی دی. نو هغه راغی زما لیدو ته. نو ما ورنه پوښتنه وکړه چې غفور لالا ته چېرته اوسېږې؟ غفور نومېده. نو راته ویل چې زه په دې لالپوره کې د مهاجرو یو کیمپ دی، په هغې کې اوسېږم. نو ما ورته ویل چې لالا جانه ته دا خپلې خبرې لږې سمې وکړه. ولې زما په خبره کې څه غلطي وه؟ غلطي پکې دا ده چې تا وویل چې په لالپوره کې د مهاجرو کیمپ دی. لالپوره خو په افغانستان کې ده. که په پېښور کې ځان د مهاجر ویلی وی خو سړی به وایي چې زه ته پېښور ته راغلی بل وطن دې پرېښی دی، مهاجر ځان ته وایي. نو په خپل وطن کې ځان ته ولې مهاجر وایي؟ دا خو داسې معنا ورکوي دا وطن نه تاسو بیخي ځان بېګانه کړ. او څه پروا کې کامې نه را موږ د کامه کې اوسېدو، لاړو ننګرهار ته لاړو اوسېدو، په ننګرهار کې خپل وطن و، بیا لاړو کابل کې اوسېدو خپل وطن و. که پلار مو پنجشیر ته موږ ورسره پنجشیر ته تلو، که ورسره هرات ته ورسره هرات ته تلو. هغه ټول افغانستان زموږ خپل وطن و، ځان هم پکې مهاجر نه ګڼه. ته په خپل وطن کې ځان ولې مهاجر ګڼې؟ نو زمونږ د خلکو د لهجه دغسې شوې ده، لغات باید صحیح وکاروو. ځکه چې موږ همیشه د خپل وطن داسې ګڼلی لکه بل چا. همیشه فکر کوو چې امریکا باید راشي موږ ته یو څه وکړي، یا فلانی صاحب باید راشي یو څه وکړي. په خپله څه شی کولی شو؟ ولې د خپل وطن د بېګانه په سترګه ګورو؟ موږ ته باید همیشه بل څوک کومکونه راوړي، موږ سره مالي مرستې وکړي، غلجات راته راوړي، اسلحې راته راوړي، بل څه تجهیزات راوړي. موږ همیشه د محتاجۍ په ژبه کې لګیا یو. دا چې بدلوو نو باید د خودکفایي ژبې ته واوړو. وایي دا زموږ وطن دی، دلته موږ خپله پټي کرو، خپلې مځکې حاصلات را برسېره کوو، اوبو نه کار اخلو. دا په قرار قلار موږ د فلاح او د خودکفایي خواته بیایي. مننه، وخت به مې ډېر نیولی. ډېر ښه، مننه. لودین صاحب تاسې نظر لرئ؟ او یو خبره ستاسو دې ته اشاره وکړه چې که چیرې موږ د اوسنۍ وضعیت ته وګورو، اکثرا په دې مجالسو کې، په خبرونو کې، په تلویزیوني مرکو کې، او اکثره په دا تودو تبصرو کې د افغانانو ژبه دغه مهرباني، میړانې، غیرت، مسؤلیت نه لږ جدا شوې ده د دې جګړو کلو کې. زه داسې فکر کوم چې دا د جګړو اثر هم شته. رښتیا او مهرباني په جګړه کې اول ماتیږي. دا د جګړې او د تشدد خصوصیت ته زه له دې لینزه که چیرې وګورم خپلې ټولنې ته، ځان ته، په ډېرو ځایو کې چې ظلم، تشدد او د اقتصادي مشکلات سره یو ځای شي، خلک ډېر رښتیا نشي ویللی. مجبوره دي چې په یو شکل د خلاصون لپاره له جنجالونو نه د ګریز په خاطر باندې رښتیا ونه وایي. او رښتیا ډېره صدمه لیدلې ده. یوه خبره کله چې رښتیا صدمه وویني
نو بیا د مسؤلیت اخیستل هم اسانه کېږي نه، اسانه نه دي. دا موږ ګورو چې په ډیرو غټو ځایونو کې چې د مسؤلین دي د یو مسلې سربراهان دي مسؤلیت نه اخلي، نو له دې معلومیږي چې رښتیا نه خلک ویریږي، ځکه رښتیا چې راغله هلته نو بیا د شرم مسله هم شته، ځکه چې په دغسې ټولنو کې شرم او ملامتي ډیر عار ګڼل کېږي. ډیرو ځای کې کوشش کېږي چې د افغاني ټولنه کې چې ولا ملامت یې کوي، پړ یې کوي. له پړ کولو نه خلک ویره لري. زموږ په کلتور کې هم دا شی ده چې خلک ګریز کوي او په مجلسو کې هم کوشش کوي. نو له دې کبله غیر مستقیمه توګه باندې هغه د لاندې خصوصیات چې د ژبې آیسبرګ لاندې سیمو کې اشاره وکړه چې له ملامتۍ نه ویره، له مسؤلیت نه تېښته، در حال چې یو مسؤل به وي، د سربراه به وي، د یو ارګنایزیشن، د یو مملکت سیاستمدار به وي، په تصمیمونو کې به شریک وي، پارلمان وکیلان به وي، وزیران به وي. په افغانستان کې اوس معمول ده چې تر اوسه پورې ډېرو خلکو دا مسؤلیت نه ده اخیسته چې د افغانستان دا وضعیت ولې پیښیږي. خپل اشتباهاتو نه ګریز کېږي. له دې کبله د شکایت، ملامتۍ په نورو د مسؤلیت اچولو ژبه رامنځته کېږي، دا ژبه معمول ګرځي. اوس که چیرې موږ په دې مجالسو کې وګورو، په تودو خبرو کې وګورو، مسؤلینو شته، په انټرویوګانو مصاحبو کې وګورو، که دا داسې حساب کو مستند چې مثلا 40 دقیقې یا 20 دقیقې دوی غږېدلي سوالونو کې، نو هلته بیا ګریز موجود ده. نو دا داسې ښیي چې موږ د قربانۍ او د محتاجۍ ژبه معمول سوې ده په دې ساحه کې، او دا د دې لویې جګړې یو له ناوړه اثراتو نه ده. که چیرې موږ غواړو چې د متحول سو او د خودکفایي په لوري باندې یو مقصد وټاکو، چې موږ بله موضوع د مقصد ټاکل دي، نو د ژبې اصلاح ورته پکار ده چې موږ په خپلو ځانونو کې اول دا فکر وکړو چې موږ په دا روزمره خبرو کې یو د بل سره څومره رښتیا ته متعهد یو، څومره مسؤلیت اخلو د خپلو عملونو، او څومره کولی شو چې د مثبته ژبه رامنځته کړو چې هغه له مهرباني او مینې او له اخلاص او صداقت نه برخورداره وي. ډېره مننه، ډېره مننه. صداقت صاحب، تاسې کوم اضافي نظر ورکوئ؟ تاسو بیرته واچوم هلته لږ زره به هغه ځینې لغتونه به د یوه راواخلو، خبرې به پرې وکړو. زه به دومره وایم چې موږ خپلو خبرو ته متوجه شو په هماغه اصطلاح چې وایي خپله خوله هم کلا ده او هم بلا ده، نو ډېر مشکلات به زموږ رفع کړي. ډېر شیانو ته په خپله توجه وکړو او مسؤلیت به موږ ته راوسپاري. موږ به مسؤلیت احساس وکړو. بعض وخت کې ډېره معمولي وړه خبره وي، لیکن مشرانو نه خصوصا چې خبره ترې وشړېږي، بیا ټول وطن ورسره په عذاب وي او ټول خلک د هغې جبران ورکوي. تاسو وګورئ په امریکا کې دا نوی ولسمشر چې راغی، څه حالات یې راوسته، صرف د دغه ژبه مخکې تاسو د ټیم هاټن د قصه وکړه چې په رستوران کې د کنسټرکشن والا څه رقم ژبه استعمالوي او د ډاکټران څنګه ژبه استعمالوي. نو د ژبه همدغسې ده، د کنسټرکشن ژبه استعمالوي بعضې وخت کې، او هغه ډېره عامیانه ژبه استعمالوي. ټول وطن یې په هغه حال کړی دی او خوا کې همسایګان هم ورسره ترې په تنګ دي. نو زموږ مسؤلین هر هغه څوک چې دولت چارې مخته وړي، هغوی دغه مسؤلیت لري چې په وطن کې د فلاح دپاره کار وکړي او د خلکو په ذهنیتونو باندې او د ذهنیت دپاره د صحیح ژبې نه کار واخلي. زموږ سیاسیونو هم اشتباهات کړي دي ډېر زیات، او وخت په تېرېدو سره موږ ورته متوجه کېږو، خو اکثره خلک یې نه مني. لیکن کله که څوک ومني، نو دا منل په خپله داسې معنا نه ورکوي چې تا خړ شوې یا پړ شوې، بلکې ته خپل اشتباهات ته متوجه شوې، کولی شي پس د هغې نه بیرته جبران کې یا یې د بهبود او د فلاح خواته یوسې. مخکې او څو کالو مخکې
یو کال مخکې داسې را یادېږي چې د انجینر صاحب حکمتیار لمسی په خپل نیکه باندې نیوکې وکړې. دا زه بد نه ګڼم، دا خړ او پړې نه ګڼم، بلکې دا د فلاح لپاره یو کار دی چې خلک باید په دې وپوهېږي چې موږ اشتباه کړې ده. اشتباه د انسان نه کېږي، خو په اشتباه باندې بیا تاکید کول او په هغې باندې پسې ټینګ پاتې کېدل دا غلط کار دی. مننه. نو په هغه کې د اشتباهاتو نه انکار کوي، کني انکار په دغه دلته کو ګورو دا د قرباني د ذبح هغه ده په نورو باندې ملامتي وراچي، حتی په هغه خپله ډله کې ملامتي چې پې وراچي دام د قرباني د ذبح اصطلاحات دي، انتقاد څه کوي یا دوی په خپله تغافل کړی ده، صحیح کار یې نه کوو په وظیفه کې دغسې پاتې سیو، ځان خلاصوي، بیا وایي چې ناتواني ښیي چې موږ سره کومک نه کېده، هوایي قواو د موږ سره داسې کار همکاري نه کوله، امریکایانو داسې وکړو، فلاني داسې خیانت وکړو. دا د ځان خلاصول شکایت دغه اکثره په دغه ژبه باندې خلک غږېږي. نو رښتیا هم دغه د قرباني ژبه ده. په مقابل کې ځینې نورې ټولنې چې په هغو کې وده شوې ده، پرمختګ شوی ده، خلک د خودکفایي ساحې ته رسېدلي یا د فلاح او سلام ساحې ته په حرکت کې دي، په هغو کې دغه اصلاحات نه کېږي، حتی په انفرادي ډول خلک خپل هدفونه تیني، هدفمند ژوند لري، د ځان محاسبه کوي. حتی په افغانستان کې دغه ادبیات دي، موږ شاعري چې دي دغه شاعري یا د هجران نه شکایت کوي وپیده، یا فقط مداحي کوي په هغه کې. دغه د قرباني د ژبې ادبیات دي، داسې یوه لار نه ښیي، د موږ ادبیاتو کې هم داسې یوه لار نه ښیي چې یو لرلید ولري چې راځي په 500 کالو کې، په 100 کالو کې به موږ په داسې حالت کې ژوند کوو. که ادبیات هغه ته متوجه شي بیا کېدای شي چې په هغه لار باندې لاړ شي. لودین صاحب زه به یو بل سلاید هم شریک کړم. دغه درانه صاحب وبښئ، دغه سلاید کې لږ به تم شو پکې تمه ده خوښوي، ځکه چې دغه سلاید موږ ته بیخي داسې معیار غوندې ښیي چې موږ ځانونه او همدارنګه مجالس یا خبرونه یا مثلا تشریحات خپل ځان څرګندول، خپل ټولنې څرګندول په کومه سطح کې دي. دلته ډېر ښه توضیح شوي دي چې له دې کیڼې خوا نه یا چپې خوا نه که چیرې موږ فکر وکړو د ښۍ خوا ته دغه اصطلاحات له منفي او خصوصیت نه د مثبت خصوصیت خواته راغلي، د ضعف او ناتواني له ساحې نه د قوت او د پیاوړتیا لور ته متحول شوي دي. یعنې دلته دا ښکاري په دې کې موږ کولی شو چې که وروسته له دې نه موږ یو داسې مثبت نقد د ځان نه پیل نه شروع او په دې خبرو کې چې کوم ځای کې خبرې کېږي څه رقم متنونه یا اعلامیې تاسې یادونه وکړه چې دا ټولنې اعلامیې صادروي یا مثلا مجلسونه دایریږي، بیانیې ورکول کېږي، د کومې ساحې کلمات اصطلاحات ژبې هلته ډېر استعمالیږي. متن مثلا که چیرې موږ یو متن راخلو د چا د خبرو نه، هلته کوم شیان پکې شته دي. نو له هغه نه معلومیږي چې دا د قرباني ساحه ده. ناخودآګاه یو سړی باید ځان قرباني نه ګڼي، مګر هغلته په تل دننه د انسان په وجود کې هغه د آیسبرګ د یخ د ټوټې بیخ کې چې څه شی موجود دی هغه ځان راباسي اصلا. نو له دې کبله دغه سلاید موږ ته یو معرف ده، یو نقشه ده چې موږ کوم حالت کې یاستو او کوم حالت ته باید انتقال پیدا کړو او د انتقال لپاره څه شی پکار دی. رښتیا هم دغه مهمه موضوع وه. زه غواړم دوستان چې غوږ یې نیولی که له دې نه وروسته
چیرته دوی خبرې کوي په خپله خبرې کوي او یا د بل چا خبرو ته غوږ نیولی او یا کومه اعلامیه یا په واتساپ کې کوم چاټ کې د نورو دوستانو لیکنو ته ګوري که دغه په قسم د شاخص استعمال کې چې دغه نفر چې لیکلي یا یوه موضوع تشریح کړې ده هغه د آیسبرګ د لاندې ټوټه کومه د محتاجي په ساحه کې ده که د قرباني په ساحه کې ده که د بریا او د خودکفایي په ساحه کې ده د کوم جنه نشأت کړی دغه خبرو بیا کولی شي چې دوی په صحیح پوهه باندې وغږیږي او خپل خبرې هم دغسې عیار کړي دغه باره کې زه غواړم دغه بل سلاید شریکم تاسو سره او د دوستانو سره چې دغه یو مهم سلاید ده هغه دا چې که چېرته خلک د خپل د ژوند د کردار نتایج او مسؤلیت په خپله واخلي نو دوی کولی شي چې اول قدم یې د دې لپاره کېښودلی ده چې دغه د ژبې له خنډ نه عبور وکړي نو دغه سلاید هم مهم ده داسې تشریح کېږي چې دغه سلاید داسې ښیي چې که چېرته یوه واقعه د موږ په ماحول کې د موږ په چاپېریال کې واقع شي یوه واقعه صورت ونیسي موږ یا یو جواب ورکوو یو عکس العمل ورښیو او یا یو عمل دغه په مقابل کې وکړو او دغه واقعې او د موږ د رفتار په نتیجه کې موږ یو حاصل یوه پایله لاسته راوړو نو دغه نفر ستیون کوي ویلي دی چې د دغه نتیجې او د حاصل او د پایلې مسؤلیت د موږ په غاړه ده ځکه چې خدای پاک موږ ته دغه څلور نعمته راکړي دي یو نعمت د عقل او د ځانپوهي ده یو نعمت د تصور او د خلاقیت ده یو نعمت آزاد اراده ده او یو وجدان چې دا تنه انسان د مځکې په کره کې لري خدای پاک تنه انسان ته دغه څلور واړه یو ځای ورکړي دي نو که چېرته د مثال په توګه موږ خو اوس په سایبري ساحه کې یو که چېرته میز کې وای او د ځینو افغانانو په رقم لکه په پارلمان کې چې یو بل بوتلونه او چوکۍ ورکړلې او یا مثلا په ځینو نورو مجلسو کې جنګ ته خبرې ورسېږي که موږ هم په یو میز کې وای او مثلا د مثال په توګه موضوع دومره ګرمه شوله چې یو نفر جکس او یو سوکې ورکړي داسې سوکې ووي د ما په مقابل کې د مثال په توګه دا چې د دغه نتیجه به څه شي مسؤلیت یې د ما په غاړه ده ځکه زه فکر کولی شم چې د عقل نه استفاده وکړم هغه څوک چې راځي زه ترې لرې شم او که ترې لرې نه شم او د ما په پزه باندې ولګېږي د ما پزه ماته شي زه مجبور یم چې د ده پزه ماته کړم که نه خو افغاني غیرت ته بیا دغه بالاخره نور خلک راځي نیم د ده طرفدار شي نیم د ما طرفدار شي یو د بل سره جنګ کېږي او یا زه ځان لرې کړم هېڅ کوم ضرر ونه رسېږي دغه ټول شیان داسې کېږي چې موږ کولی شو د هغه واقعې په مقابل کې د عقل نه استفاده وکړو او یوه نتیجې تصور وکړو چې دغسې نتیجه موږ په څه رقم سره راوستی شو او کومه یې ښه لار ده د وجدان نه استفاده وکړو او هغه ازاده اراده چې خدای پاک موږ ته راکړې ده د دغه په اساس باندې که موږ دغه قبول کړو چې خدای پاک موږ ته دغه څلور نعمتونه راکړي دي د دې لپاره یې راکړي دي چې موږ د هر چاپېریال په مقابل کې عکس العمل نه د دغو څلورو نه استفاده وکړو نو په هغه اساس باندې به مسؤلیت د موږ وي مسؤلیت اخیستی شو او مثبت نتیجه هم ترې اخیستی شو غواړم چې په دغه باندې هم لږ زره وغږېږو زه فکر کوم چې دا به یوه لارې د څوک چې غواړي هغه خپله ژبه کې لږ زره اصلاحات راولي او لږ زره داسې په انګلیسي کې ټویکینګ ورته وایي چې لږ زره تغییر پکې راولي نتیجه به یې ډېره مثبته وي صداقت صاحب تاسې مهرباني وکړئ سلاید خو وینئ یو سلاید ګورم ډېره ښه موضوع ده
او مونږ اکثره وخت کله چې خبره جنگ او جدل ته وځي په دې وجه باندې وځي چې مونږ سره یا صحیح ژبه نه وي، لغات نه وي چې وکارو، دلیل سره نه وي چې وکارو. نو کله چې چا سره دلیل او منطق ووسیږي د خولې په خبرو باندې یو چاته جواب ویلی شي او هغه ته قناعت ورکولی شي، یا به ته قناعت واخلې د هغې نه، ته به ورسره جوړښت وکړې، او یا دا چې هغوی ته به قناعت ورکړي او دا خبره په خبرو باندې حل کیږي. خو کله چې د انسان سره دلیل او منطق نه وي، نو بله لار پاتې نه وي، بس ټوپک راواخلي یا کوتک راواخلي او په زوره په خلکو باندې یو شی مني. زه یو ورځ یو رستورانت ته لاړم. رستورانت کې ډېر سخت بیروبار و. امریکې ته تلم، په لاره کې یو ټرک شاپ غوندې ځای و، موټر له مو د شپې موټر له مو ونیو چې رستورانت ته کوز شوم، ډېر سخت بیروبار و. داسې تېرېدم، په دې لار کې یو ځوان هلک زما سره د اوږه ولګېده. نو چې اوږه ولګېده نو ما ته وویل چې ساري اټس مای فالټ. نو ما ورته وویل چې نو پرابلم. نو ځان سره مې فکر وکړ چې څومره چې د فالټ و، د ګناه وه دومره زما وه، خو دواړه تېرېدو، زما اوږه ده سره ولګېده، د اوږه ما سره ولګېده. خو که دا یې راته ویلي وای چې لارې ته ګوره، سترګې دې ړندې دي، ګورې نه، دا ولې دې زما په اوږې سره اوږه وجنګوله، که داسې یو خبره یې کړې وای شاید زما عکس العمل به ورسره بدل وای. خو هغې په ما باندې یخې اوبه واچولې چې مخکې نه دا په ځان باندې ومنله چې زما ګناه ده. نو بعضې وخت کې مسؤلیت اخیستل او مسؤلیت منل دا هم ډېر ښه رول لوبوي. او په عین وخت کې یو قصه را یاده شوه چې زما د پلار یو ملګری و، کندهار و. نو هغه راغلی او قصه یې کوله، ولې زموږ په منطقه کې، زموږ په دې قوم کې داسې څوک نشته چې د هغه په سر باندې یو داغ نه وي. مطلب دا چې دا ټول جنګجو خلک دي، جنګیره خلک دي، همیشه جنګونه کړي دي او د هر چا په سر باندې یو داغ شته. نو یو ورځ زموږ یو سپین ږیری نیکه و چې 90 کالو شاوخوا عمر یې درلوده، دا خپل سر یې پاک وخریه. چې سر یې وخریه، په سر باندې هېڅ داغ نه و. نو دا ټول خلک حیران شو چې دا نیکه خو په سر باندې داغ نه لري، موږ ټول داغونه لرو، دی نه لري. نو پوښتنه یې ترېنه وکړه چې بابا جانه ستا خو په سر باندې داغ نشته، دا څه قصه ده؟ هغه ورته وویل چې خپلې ته لاس کړ، وایي چې که په سر کې دغه یو داغ واوسېږي، دا خوله واوسېږي، بل داغ ته ضرورت نه پاتې کېږي. نو کله چې سړي سره ښه منطق واوسېږي، ښه ژبه ورسره واوسېږي، نو بیا په سر باندې داغ ته ضرورت نه پاتې کېږي. او نن سبا په افغانستان کې موضوعات را ګرم شي، بس اول د سر داغ نه شروع کېږي. نو زه فکر کوم چې که موږ خپلو خبرو ته توجه وکړو، خپل مسؤلیتونه په خپله قبول کړو، نو په هر څه باندې به سړی اوبه توی شي، هر څه به فلاح خواته لاړ شي. مننه. ډېره مننه. نوردین صاحب، یوه بله موضوع هم زه کوم، دغه ده ما ته ډېرې دغه سلاید له نظره مه ورته ورځې، سلاید به وساتم. ما غواړم چې دغه موضوع ته اشاره وکړو چې دغه د محتاجي ژبه په عین وخت کې د مبارزې ژبه هم ده او دا د فصل ژبه ده. دغه افغانستان کې د 80 کاله پخوا یا 70 کاله پخوا دغه افغانستان ته د مبارزې مکتب را وارد او خلکو خصوصا دغه چیز فهمانو دغه ادبیات قبول کړل. دغه ادبیاتو کې خلک یو د بل نه سره جدا کول، دا بورژوازي ده او دا کارګر ده او دا دهقان ده او دا کمپرادور ده او دا فیودال ده او دا پلانه ده، دغه رقم سره خلک جدا کول. دغه ادبیاتو هم ډېر تاثیر کړی دغه د محتاجي په ژبه باندې او دغه شکایت چې کېږي یو بل هغه کې څه رقم سره موږ کولی شو چې د دې مسؤلیت واخلو چې دغسې یو ګزار وکړو د مبارزې له ژبې نه د مفاهمې ژبې ته او د فصل له ژبې نه د وصل ژبې ته.
دا ډیره مهمه پوښتنه ده، یا پوښتنې نه په غیر یو واقعیت ته چې د موږ ټولو مخکې ځای په ځای شوی. خو مخکې له دې چې دې واقعیت ته راسو او تبصره پې ولرو، زه به د دې سلاید دپاره د دې لپاره چې دې نه موږ ښه ګټه واخلو، وطنوال مو نه ګټه واخلي، دلته چې واقعه ذکر شوې انسان یا موږ عمل او نتیجه، دا هم په اوس کې ده، هم په راتلونکي کې، هم په تیر تاریخ کې د موږ دا شیان شوي. تیر تاریخ کې واقع لرو او د انسانانو هغه سره برخورد او د عمل نتایج هم موږ لرو په مخ کې دا اوس او دغه اثرات خپله ټولنه کې موږ تاسو لرو. تاسو د مبارزې د ژبې یادونه وکړه. د لاندې چې د انسان اختیار او ازادي په کومو بنیادونو باندې وچلیږي هغه به ښه نتایج ورکوي، او په کومو بنیادونو باندې چې وچلیږي هغه ښه نتایج نه ورکوي. هر انسان خپل ازادي لري، خو د ازادي د استعمال د لاندې یا په څنګ کې غټې ریښې موجودې دي چې د عقل او د پوهېدنو خبره ده، تصور او خلاقیت ده، یا آزاده ارادې او وجدان مسله ده. آیا په دغه ساحه کې موږ څومره درسونه یا کومه تعلیمي او تربیتي دورې لیدلې دي په مشخصه توګه؟ متاسفانه دا شی صرف په نوم باندې شته، اما د دې د انکشاف لپاره کار تر اوسه نه ده شوی چې موږ عقلي وده، تصور او خلاقیت کې د موږ څومره کارونه وشي. تعلیم او تربیه د موږ صرف، حتی زه ډېر وخت په تعلیم او تربیه کې پاتې شوی یم، موږ د عقل او د خلاقیت امتحان کله هم نه ده اخیستی، صرف هغه لفظي یاد به چې چا کړی و پارچه کې به لیکه، هماغه به موږ نمرې ورکولې یا موږ هم پرې کامیاب شوي یاستو. نو په دې لحاظ باندې مشکلات موجود دي. تاریخي وقایع چې موږ ته نتایج معلوم دي یا تشریح شوي دي، هم د شکایت او د ملامتۍ په شکل باندې تر اوسه پورې تاریخ تشریح کیږي. داسې نقد تاریخ چې هلته بعضې پیشنهادونه اوسي هغه نه لرو. خو ستاسو د اخرې پوښتنې په اړه موږ به ووایو چې موږ چې واقعه پیښیږي د واقع مشاهدې ژبه چې څنګه لازمه ده هغه ژبه موږ نه لرو. دستي قضاوت کوو او کله چې قضاوت او ارزونې ته خبره ورسېدله هغه هلته واقعیت ورکېږي، د دوه طرفو مخکې مجادله رامنځته کېږي. د واقع د تشریح او د هغه د رښتینولي او د هغه د صداقت او د واقع د صحیح تشریح لپاره چې قضاوت که شامل نشي، بېطرفانه او منصفانه اصولو باندې هغه تشریح شي، نو هغه ژبه موږ تر اوسه پورې نه ده انکشاف کړې. موږ سره هم چې یو واقع پېښه شي، نو معمولا دوم حال دغه واقع دا ده چې موږ هیجان یا احساس ته ځو، دغه خپل هیجان او د احساس د تشریح ژبه هم نه لرو. موږ عکس العمل ښیو په عمل باندې چې موږ دې ته موږ ژبه انکشاف نه ده ورکړی. بله خبره دا ده چې هره واقعه چې موږ مشاهده کوو د هغه دپاره چې ژبه پکار ده، لکه مخکې مې چې ویلې. بله خبره دا ده چې موږ خفه کیږو یا خوشحالیږو یا په اصطلاح غفلت نه کوو یا مثلا ویره احساسوو. د دې د تشریح ژبه هم موږ ډیره نه لرو په خپلو متونو کې. دا ژبه هم تر اوسه موږ نه لرو. بل د احساس اغیزې چې په هر انسان باندې کېږي، یا په ځکه هر احساس خپله دننه اغیزې لري، دغه اغیزې چې په موږ باندې کېږي د دې د تشریح ژبه هم نه لرو تر اوسه چې په موږ باندې مثبت اغیزه وکړه که منفي اغیزه وکړه. او بله د اغیزې په نتیجه کې د اصلاح لپاره یو غوښتنه او پیشنهاد چې واقعه پس له دغه کوم پیشنهاد یا غوښتنه ولرو چې اصلاح رامنځته شي، دا ژبه هم موږ تر اوسه پورې دې ته انکشاف نه ده ورکړی یا نه لرو. له دې کبله موږ د واقع او د هیجان ترمنځ زندګي کوو. همیشه واقعه چې سمه تشریح نشي، نو هیجان همیشه موږ خو دوامداره توګه حساس هم پاتې شوي یاستو. د موږ ټولنه همیشه له ویرو، له فقرو، له مشکلاتو سره سمه د موږ دننه هغه انکانشیس مایند یا ذهنیت همداسې د خطر له ویرې سره او د ځان د خلاصون، له ملامتۍ نه خلاصون یا بل باندې بارول. نو دغه ژبه په دوران د مبارزې کې ډېر انکشاف وکړو. بیا په جګړه کې بیخي زیاته معموله وګرځېدله او د جګړې نتایج موږ اوس ګورو چې په ډېرو مجلسو کې چې حتی دغه غرب ته چې خلک راغلي دي د خپل مایند سیټ سره سم خبرې کوي.
له دې کبله موږ ته ضرورت ده چې موږ دغه څو قدمونه په خپلو ژبو کې ادبیاتو کې معمول وګرځو چې خپل مشاهدات یا وقایع چې مشاهده کوو یا ګورو هغه تشریح کړی سو بې طرفانه چې زموږ قضاوت ډېر پکې نه وي بلکې دلایل او هغه فکټ مطابق باندې تشریح شي. بل دا چې د خپل هیجان دپاره موږ کله کله خپل ځاني کنټرول هم نه لرو. ذاتي هیجان د موږ اختیار په لاس کې اخلي او هر څه یې رانسي وکړو. نو که هر څومره پوه عالم خلک هم یاستو د موږ ډېر علما دیني علما حتی نن سبا د هیجان په ساحه کې ژوند کوي، په یو بل باندې یو رقم ټاپې لګوي. موږ دغه مثلا دغه ساحه یا خطه کې چې اوسېږو زموږ دیني علما او پوهان هم داسې جنجالونو سره اخته دي، یو په بل باندې حتی یو د بل د عزت څه کوي چې د ژوند مسله یې مطرح ده. نو خبرې ډېرېږي. موږ په داسې دوره کې ژوند کوو یا حالاتو کې ژوند کوو، د موږ مطلب د ژوند دا ده چې ځان سره چې ژوند کوو چې د واقع او د هیجان منځ کې موږ عکس العملي خصوصیت د موږ دا ده چې دغه د لنډې بنیادونو ته کار ډېر نه ده سوی چې رڼا خوره کړي د خپل ځان لپاره په موږ باندې په محیط باندې او په چاپېریال باندې. عکس العمل ته یو بل اصطلاح چې استعمال سي ارتجاعي عمل کوو، موږ ابتکاري عمل نه کوو، ارتجاعي عمل کوو. نو زه غواړم دلته دغه سلاید ته وکړو یو واقع سوله 23 کاله مخکې امریکا طالبانو ته پیشنهاد وکړ چې بن لادن موږ ته تسلیم کړي چې د امریکا په ضد کارونه کړي دي، امریکا کې بمونه اچولي دي. که چېرته دغه څلور نعمتونه چې خدای پاک انسانانو ته ورکړي د طالبانو زعامت هغه نه استفاده کړې وای یا یې ونه کړه یا یې وکړه یا یې ونه کړه، نتیجه دا شوه چې امریکا راغله افغانستان اشغال کړ، نیم افغانستان بمباري کړ، د بمونو مور یې کې واچوله، دنیا یې سره ګډه وډه کړله او بیرته ووتله او نتیجه یې راکړله. نتیجه مسؤلیت یې هیچ هم نه ده اخیستی چې د دې مسؤلیت په چا باندې و. اما که چېرته په هغه وخت کې دغه کار سوی وای بن لادن یې ورتسلیم کړی وای، امکان لري دغه 20 کاله ظلم او بربادي چې په افغانستان کې سوی دا نه وای سوی. یعنې مسؤلیت یې تنها د امریکایانو نه ده چې تجاوز یې وکړي، مسؤلیت پخپله د افغانانو په غاړه هم ده که هر څوک په زعامت کې و په هغه وخت کې. نو دا یو مهم کار ده. بله موضوع زه غواړم د موږ وخت پوره کېږي دغه د ما شاته وبښئ یوه تصحیح به دا وکړم چې زه د هغه وخت شاهد پاتې سوی یم په یو مجلس کې چې همدغه امریکا نه یو ګروپ خلک راغلي وو او دا خبره د همدغه مسلې دعوا موجوده وه چې باید یو مذاکرات وسي، خبرې وسي چې دغه مسله حل سي. خو هلته موږ د هغو له مخکې نه دا خبره واورېدله چې امریکا دا اجنډا لرله چې افغانستان ته به راځي. یو بهانه وه چې دا بهانه حل کېدی سوی، اما دا اجنډا موجوده وه. وایي هغوی ویلې چې امریکا غواړي چې په افغانستان ته راسي. نو دا هغه واقعه ده چې ما اورېدلې په هغه وخت کې. زما غوښته چې دغه تصحیح شي چې امریکا ته نه دا خبره خو بهانې وي، اما دا د حل مسله وه. دواړو طرفو کې به وخت ورنه کول سو دې مسلې ته چې دریم خلک راسي دا مسله حل کړي. امکان لري دغه واقعیت ولري، امکان لري ونه لري. هغه خبرې چې په هغه وخت کې ما د خلیلزاد سره کړې وې، خلیلزاد دوستان پیږي چې اشرف غني او خلیلزاد او احدي او قیومي موږ ټول په بیروت کې یو بل سره پیژنو. نو هغه وخت خلیلزاد په سپینه ماڼۍ کې کار کاوه، ما څو وارې تماس ورسره ونیو، په ځینو موضوعاتو هم خبرې کولې. دغه موضوع قابل د بحث ده. لودین صاحب ته یاده کړله ځینې اسناد دواړه خواوو ته موجود دي. خو له هغه نه به تېر شو. زه غواړم د موږ وخت پوره سوی ده. صداقت صاحب دا پوښتنه وکړم، دغه د ما شاته د انګورو عکس ده، بیګم په دې باندې وغږېدو.
زه به داسې مې استعمالېږي چې هغه قصه ونه پوهېږم چې په کومو اشعارو کې د افغانستان د دري په ادبیاتو کې په کوم شعر کې دغه موضوع راغلی، یا د مولانا صاحب یا د کوم بل شاعر چې دوه درې نفر وو، یو ترک تبار وو، یو افغان وو، یو عرب وو، په لار کې چې پیسې پیدا کړې وې، سفر باندې تلل پیسې پیدا کړې، نو یو ورته وایي چې دغه پیسې باندې زه غواړم چې عنب واخلم، بل ورته وایي چې زه زوم واخلم، بل ورته وایي چې زه انګور پې اخلم. هغه د جنگ په حالت کې راغلی چې یو بل نفر چې دغه درې واړه ژبو باندې پوهېده راغی، ورته وویل چې راځئ زه به داسې یو شی واخلم چې تاسو ټول به پرې راضي واوسئ. د انګور یې واخیستل، یو ته انګور ورکړي، بل ته عنب ورکړي، بل ته زوم ورکړي، هغه موضوع حل شوله. نو زه به امکان لري په دغه رقم سره مې استعمال شي. اخر خبره به صداقت صاحب تا ته پرېږدم، په دغه موضوع باندې هم لږ اشاره وکړي د ژبې استعمال په دغه رقم سره شي. مننه درانه صاحب، وخت کم دی نو زه به لنډه خبرې پرې وکړم. زموږ یو بله قصه هم ډېره مشهوره ده چې وایي یو پادشاه او نجومي راوغوښته چې د فال یا آینده پیشبیني ورته ووایي. نو هغه نجومي چې ولیده د په لاس کې نښې وکتې، نو ورته ویل چې والله ډېر خراب فال دی. ولې د پادشاه سلامت دا ټول اولاده به د پاچا په مخ کې مري او پاچا به ورته ګوري. دې باندې پاچا ته ډېر قهر ورغی، ډېر په قهر شو، ورکې کړي دغه نجومې وباسئ، په لغتو باندې ووهه او بدي یې کړه او څه یې کړه. دی لاړ، ولې بل نجومي راولې چې لږ زره هوښیار وي، لږ پوه وي. لاړ بل نجومي راوسته، هغه هم چې وکته عین فال یې ولیده، خو ویل چې پاچا سلامت ډېر ښه فال دی، ډېر ښه فال دی. ویل څنګه؟ ویل پاچا به د خپل ټول کورنۍ نه زیات عمر ولري. نو هغه باندې پاچا ډېر خوشحاله شو. خبره خو هماغه خبره وه، خو په طریقه باندې ورته بدله وکړه چې د ټولو کورنۍ نه به زیات عمر ولري. پاچا خوشحاله شو، انعام یې ورته ورکړ، رخصت یې کړ. نو بعض وخت خبره په دوه طریقو باندې کېږي. په سیاست کې هم دغه مشکلات موږ لرو چې بعض وخت خبره داسې وکړو چې چا احساسات راپارو. وخت کم دی، خو موضوع دا مو پکې ور یاد کړم. خیر فرق نه کوي، یو دوه دقیقې وغږېږه. زمونږ د اکثره خلکو دغه یو شعار وي چې کله احساساتو کې راشي نو خلکو ته یا د لارې پښتنو سره نو بیا هغه کې چې تر اټکه پورې خو زمونږ خاوره ده. دا سره زه ډېر مخالفت لرم، ځکه پښتانه باید د خاورې دعوا ونه کړي. پښتانه باید د خلکو دعوا وکړي چې دا پښتانه زمونږ دي، دا بلوچ زمونږ دي، مونږ یو خلک یو، یو قوم یو، یو نیشن یو. نو که دا کار وشي، خلک ځان ته رانږدې کړي، خلک دې خپل کړه، نو بیا خاور هم ستا ده او هغه حجره او دیره او جومات هم ستا دی. لیکن دغه خبره چې اټکه پورې زمونږ خاوره ده، مطلب دا چې ستا نه ده، ته بېګانه یې پکې. مونږ به راشو، تاسو به ترې شړو، د اټک نه به مو اړوو اخواته او دا خاوره به درنه مونږ نیسو. دا داسې یو معنا لري او دا په خلکو باندې بده لګېږي. یو پښتون درته ووایي چې دا ستا کور ستا نه دی، دا زما دی، دا ترېنه وباسم. نو دا په دې دی چې مونږ رانږدې کړي، مونږ وړاندې کوي. نو که دغه اصطلاحات سم وکاروو، نو زه فکر کوم چې دا بهتر وي چې دا د خلکو دعوا وکړو، دا د خاورې دعوا وکړو. مننه، بس په همدې باندې اکتفا وکړو. ډېره مننه. دلته ځینو دوستانو هم تبصره کړي دي. ډاکټر صاحب کمال حسن لیکلي ژبه د یو کس په فردي او ټولنیز اقتصاد کې رول لري. بالکل دا خبرې په هغه وخت کې شوې چې موږ پرې غږېدو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. او هغه محمود جان ویلي ډېره مننه، د درنو مشرانو په زړه پورې خبرې وي، څومره شکلي خبرې کوئ. خدای دې وکړي چې دا مثبت وي. نو ډېره مننه د تاسو نه. بیا پوښتنه کړې ستاسو دغه پروګرام په کوم ورځ باندې وي. موږ همیشه دغه پروګرام د جمعې په ورځ باندې نشر کوو ژوندی، او بیا د شنبې یا د یکشنبې په ورځ څومره وخت پیدا شي بیا په یوټیوب چینل کې چې دغه لینک موږ دلته پاس ایښی ده،
کنم د افغانستان پیس چینل پیغه کې اپلوډ کوو نو هلته ته موجود دي د موږ 50 پخواني پروګرامونه ټول هلته ته سته او دغه د ژبې په مخصوص باره کې چې موږ خبرې کړې دي په څلورم پروګرام کې تقریبا 1 ساعت نورې خبرې هم سته هلته نو صداقت صاحب ډېره مننه د تاسې له حضور نه او د تاسې له نظریاتو نه لودین صاحب پروګرام خلاص کړي تاسې نه بس او ډیره مننه درانه صاحب تاسو چې ناروغ هم وئ او پروګرام هم په ډیره ښایسته توګه باندې ډیزاین کړی و صداقت صاحب نه ډیره مننه خو یو خبره به صداقت صاحب ته دلته لکه له زړه نه وکړم چې دا آخر پروګرام نه ده اول هم نه ده نو موږ غواړو چې د ژبې په برخه کې ستاسو د خوږو کلام او نظمونو نه هم ګټه واخلو او د ژبې په اړه که بل وارې خبرې موږ کولې ځکه ژبه ډېره مهمه شی ده چې موږ په هغه پښتنو متل کې هم ژبه هم کلا ده هم بلا خو د کلا خواته او د آخره خبره چې تاسو وکړه چې موږ ډېر اساسي خبرې ته توجه وکړو چې هغه انسانان دي انساني ژبه پیدا کړو انسانان که یو د بل سره خپلوان سو خپل سو سره نږدې سو درک یې پیدا کړ بیا دا ټوله ځمکه د الله تعالی له طرفه انسانانو ته غوره سوې ده بالکل نو که چیرې موږ په پول او په پټي باندې دعوا شروع کړو په اوبو په دې شان هم دعوا شروع کړو دا په دې باندې بیا ډېرې جګړې سوي دي او هیڅ هم ګټه نه ده کړې په دې کې که دغه انساني قوتونه سره یو سو او په انساني مزیو باندې موږ وتړل سو مینه او محبت او همراهي رامنځته سوه هلته بدلون رامنځته کېږي د بهتري په لوري باندې او دا هم د ژبې په واسطه کېږي نو که چیرې د ژبې اصلاحات رامنځته سو او اصلاحات پیل ته ضرورت لري نو چې موږ پیل وکړو همدن پیل په څنګ کې موږ یو سالم نقد ولرو مطالعه ولرو چې موږ پخواني ژبه سره هم شاعران سره یې ورې وګورو بیا او همدارنګه تاریخ وګورو چې تاریخ کې څه رقم ژبه استعمال شوې ده دیني علما د موږ څه رقم ژبه استعمالوي او اصلي دین او اصلي ارزښتونه د موږ څه دي نو دا ډیره مهمه موضوع ده په دې باندې به کله کله تاسو ته زحمت درکوو ځکه چې د تاسو له مجلس نه له نظریاتو نه تنها دا پروګرام بلکې د یو تحول په لوري باندې بدلون چې موږ دې ته متحد یو دا کې سره په ګډه باندې کار وکړو نو تاسو نه ډیره مننه خیر وسئ الله تعالی مو آباد او ښاد لره ستاسو نه مننه او دا چې تاسو دومره زحمت وکاږئ او دومره وخت مو ورکړی دغه پروګرام ته او دغه خپرونه کوئ او په وطن کې خلک ګوري او د دې نه څه زده کوي واقعا زه په خپله د دغسې موضوعاتو تږی وم زه چې رالویدم په کوچنیوالي کې او ورو ورو د ځوانۍ حالت ته راتلم نو ډېر داسې شیان و چې ما په دې ژوند کې نه لیدلي وو نه مې اورېدلي وو بیا په غرب کې چې کله د بعضې لیکوالانو سره یا د آشنا شوم لکه ټوني رابنز یا وین ډایر یا زیګ زیګلر یا داسې نور د موټیویشنل سپیکرانو د خلکو سره دا خبرې به مې چې اورېدلې نو ما باندې ډېرې ښې لګېدې نو په قرار قلار مې خپل ذهن ته لږ تغییر ورکړ او کوشش مې وکړ دا هغه شیان چې زه ورته اړتیا لرم را خپلې کړم تر څو چې موږ مغزي وده ونه کړو جسمي وجه جسمي وده داسې ده لکه یو بوټی چې راشین شي او دغه شي او ثمر ته ورسېږي دغسې معنا ورکوي نو له دې پاره چې موږ ثمر ته ورسېږو باید موږ ذهني وده وکړو او خپل افکار په هر وخت کې چنجولی شو دا درسته ده چې کله یو نیالګی په مځکه کې کېږدي که هغه په ورکوټوالي کې کوک شي په تنکیوالي کې نو کولی شي ترې راسم کړي خو که یو ځل پخه ونه ترې جوړه شي بیا هغه یې سمول ګران وي نو کوشش باید وکړو چې په ماشومانو باندې په نوي نسل باندې اول کار وکړو چې هغوی رانه کاږه نه شي او په ضمن کې کوشش په ځان باندې هم وکړو چې خپل افکار او ذهنونه راسم کړو مننه ستاسو نه ډېر ښه ډېره مننه دوستانو تر بلې جمعې پورې د خدای په امان تا روز جمعه آینده شما را به خدا می سپارم و من فکر می کنم که لودین صاحب هم به می نظر است که این موضوع زبان به اندازه کافی حلاجی نشده
حال درباره زبان گپ زدیم، شاید یک پروگرام درباره زبانی که به قسم قلا باشه گپ بزنیم، باز یک پروگرامی که به قسم بالا باشه گپ بزنیم بله بله. و جهتهای مختلفی از در مورد بحث قرار بدیم. نو بس خداحافظ تا ډیره پروگرام مننه، آینده. خیر اوسئ. الله خدای حافظ. پامان. په مخه مو ښه جوبه. الله تعالی مو ښه او باد Vamos السلام a علیکم.